بسم الله الرحمن الرحيم. د المرسلات مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان و اومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کیږي، بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ریزې پر راپورته کولو خوروي، بیا هغه چیروي بیلوي، بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي، د عذر په توګه یا د ویریدنې په توګه. د کوم شي چې له تاسو سره وعده کیږي هغه ارومرو را پیښیدونکی دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې اسمان وچیرل شي او کله چې غرونه والو زولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت را ورسي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی؟ د فیصلې د ورځې لپاره. او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده؟ تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره. ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ایا مونږ په خواني چې حق دروغ غنل هلاک نکړل، بیا په هغه پسې مونږ ورستنی مجرمانو خوځو، له مجرمانو سره مونږ هم دغه څه کوو. تباهی ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ایا موږ له ناڅیزه اوبونه تاسو پیدا نکړی او تری ټاکلي مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړی؟ نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډیر ښه قدرت درلودونکي یو. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ایا موږ زمکه د خلکو راغونډي دونکو ساتونکو نه د ګرځولې د ژوندۍ لپاره هم او د مړو لپاره هم، او په هغه کې مو دنګ او لوړ غرونه خخ ودرول او پر تاسو مو خوږی وبوت خلی. تباهی ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. زیو سلهمغه خواته چې تاسو هغه دروغ غاڼه، زید هغه سیوري خواته چې درې څنګه لري، نه یخ کونکي او نه د اور د لمبو مخنیونکي. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هغه اور به د معنی غوندې غاټ غاټ بچري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکاریږي ګواکې چې هغه ژیړو خاندي.
تباهي د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دا د پریکړې ورځ ده. موږ تاسو له تاسو مخکې تیر شوي خلک راغون کړي یاست. اوس نو که تاسو څه د سیسه جوړولای شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضر دي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. په خوند سره خوري او څخه د خپل هغو عملونو په بدل کې چې تاسو کړیو. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. مونږ خو خلکو ته هم دغه مکافات ورکو. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې. په حقیقت کې تاسو مجرمان یئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. کله چې دوی ته ویل کېږي چې رکوع وکړي نو رکوع نه کوي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.